یوې خور د کویټ هیواد څخه پیغام را لېږلی دی او داسې پوښتنه یې کړې ده. وایي د حیض یعنې میاشتنۍ مریضۍ په حالت کې موږ ته دا روا ده چې د بل چا څخه د قرآن کریم تلاوت واورو او که نه؟ مهرباني وکړئ ښاغلي مفتي صاحب که د دې خورو پوښتنې ته جواب ووایاست. الجواب وبالله التوفیق. محترمې، د میاشتنۍ مریضۍ په حالت کې ښځه قرآن کریم نه تلاوت کولی سي نه یې هم مسه کولی سي، خو تلاوت یې اورېدلی سي. که یو بل څوک وایي یا په ټلیفون یا MP3 کې ویل کېږي او دوی غوږ ورته نیسي اوري یې، د دې په شریعت کې منع نسته، مشکل نه لري. ځکه عایشه صدیقه رضی الله عنها وایي چې زما سره نبی صلی الله علیه وسلم را سره و او زه په میاشتنۍ مرضۍ کې وم، نبی صلی الله علیه وسلم قرآن کریم تلاوت کوي. په عمدة القاري کې دا راځي په 3 جلد 388 صفحه کې، او داسې فیض الباري کې راځي په اول جلد 487 صفحه کې. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.